د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان ژباړونکي له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده، اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو تحلیلي راپور په خپرولو سره خبر ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغان همکاران له ګواښ سره مخ دي. یاد اژانس په خپل راپور کې له هغو کسانو سره مرکې کړي چې په تېرو 20 کلونو کې په افغانستان کې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره همکاري کړې. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو پخوانی همکار یاد اژانس ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې د امریکایانو له وتلو وروسته د خپل ژوند په تړاو جدي اندېښنې لري. د بهرنیو ځواکونو دغه پخوانی همکار له امریکا غوښتنه کړې چې دوی ته د ژر تر ژره ویزې ورکړي او د کډوالو په توګه دې ومني، او که داسې ونه شي ښایي ووژل شي. باید وویل شي چې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی همکاران داسې مهال له امریکا د پناه غوښتنه کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو لړۍ روانه ده، او ټاکل شوې ده چې د روان کال د سپټمبر میاشتې تر 11 او یا هم تر دې وړاندې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي.